دا مو پیژندل چې قضا څه ته وایي. اوس کفاره پیژنو. رمضان المبارک د خصوصیتونو د فضیلتونو څخه ډک میاشت ده. د دې خصوصیتونو د فضیلتونو په بنا باندې د روزه شریف د رمضان المبارک د میاشتې احترام پر هر مسلمان فرض دی. احترام فرض ده په مسلمان. او زه درته مسلې درته بیانوم چې احترام یې څنګه فرض دی. د ناکې ناستو دی باید مخکې لتللی وای ځکه دی په پوهېږي نه. اول تعظیم او احترام. اوله خبره دا ده چې روژه ونیسه. روژه ونیسه بغیر د عذر شرعي. روژه مه پرېږده. دویمه خبره که چیرې د روژه درلوده او تا په قصد باندې په زور د روژه ماته کړه په رمضان کې نو پر تا کفاره هم لازمه ده، قضا هم در باندې لازمه ده. قضا خو ته راوړې، کفاره هم در باندې لازمه ده. و زه درته وایم چې کفاره څومره خطرناک شی دی. دغه شانته دریم صورت دا ده چې یو ورځ هم په ورځو کې تا روژه ونیوله، ما سوا د رمضان نه نورې ورځې د روژې ونیولې، روژه در څه ماته سو، قضا راوړه، کفاره نشته. لیکن د رمضان المبارک د میاشتې تعظیم دا دی چې کچیرې د روژه ماته کړه قصدا، شرعي عذر دی هم نو ته به قضایي هم راوړې، کفاره به هم راوړې. کفاره دا ده چې شپېته مسکینانو ته به ډوډۍ ورکوې یا به یو غلام آزادې. صحیح ده. اوس دا وروسته راځي. څلورم صورت، دا صورتونه ځکه درته وایم چې دا مسلې بیا ته جدا کوي سره. څلورم صورت دا دی چې د رمضان المبارک قضا، یعنی فرض یې که په رمضان کې ستا څخه روژې قضا سوې، روژه دې نه سو نیولی، مریض وې، سفر کې وې، ما سوا د رمضان نه دی د رمضان المبارک د روژې قضایي راوړله، هغه در څه ماته سوه قصدا بلا عذر شرعي، په هغه له هم کفاره نشته. سر مخلاصو د رمضان روژه چې ما سوا د رمضان نه قضایي راوړې در څه ماته سوه د هغه کفاره نشته. صرف قضایي لازمي د کفاره نشته. ولې؟ د کفارې وجب چې دی هغه په رمضان کې د تعظیم په خاطر. الله وایي دا رمضان د عظمت میاشت ده، زه درته هم روژه ونیسه، ته وایې زه نه نیسم. لکه دلته هر ملک کې تعزیرات دي که نه. پاکستان کې پاکستان پینل کوډ پی ورته وایي که څه بلا ورته وایي، داسې یو قانون ده چې د دې قانون مخالفت دی وکړي دا جرم، د دې قانون مخالفت دی وکړي دا جرم. نو الله جل جلاله هم قوانین نشه ده چې د دې قوانینو مخالفت دی وکړي بیا دا جرم ده. دا څلورم صورت. پنځم صورت دا ده قانوني خبره دا ده چې په رمضان کې فرض که اول روژه رااله، یو انسان فاسق دی مثلا فاجر دی، هغه د رمضان په کیسه کې نه دی، کله نیسي کله پرېږدي، اول روژه په کسته ماته کړه، اول روژه په کسته ماته کړه، شپېته مسکینانو ته به ډوډۍ ورکړي، کفاره ور باندې لازمه شوه. دویمه روژه یې ونیول، درېیمه یې بیا ونیول، څلورمه یې بیا ونیول، پنځمه یې بیا ماته کړه په کسته. اووم اتم یا نهم لسم، یعنی په رمضان کې شپږ واره د خپل روژه په کسته ماته کړه. د دې ټولو روژو د ماتولو لپاره صرف یوه کفاره لازمي ده، ډېر نه دی لازمي. یو ور چې کفاره ورکړه د ټولو د ماتېدو لپاره کافي ده. قضا به د هرې ورځې هغه به راوړي چې کمې مات کړې وه. دا قانوني خبره ده. دا پنځمه خبره. شپږمه خبره واوره. شپږمه مسله دا ده تا روژه ونیوله په رمضان کې، خوراک دې هم بند کړي، هر څه. اوس د یو شرعي عذر په خاطر باندې ستا روژه ماته سوه یا تا مات کړي، نو تا ته دا جایز ده چې ته خوراک هم وکړې او ته چاک هم وکړې په نورو ورځو کې عام وکړې. لیکن رمضان المبارک د ادب او د احترام په خاطر باندې حکم دا ده چې په رمضان المبارک کې که چیرې تا ستا څخه روژه ماته سوه یا د عذر شرعي په خاطر تا روژه ماته کړه، فرض که ماپښین سهار د روژه نیولې و، ماپښین ستا څخه روژه ماته سوه یا تا مات کړي، تر ماښامه پورې به ته نه چاک کې، نه به خوراک کې، نه به چې دی جما کې، دغسې لکه د روژاتیانو غوندې ژوند به تېروې. ځکه د روژې احترام به کوې، د میاشتې احترام به کوې. سر مو خلاص شو انشاءالله چې نه به خوراک کې، نه به چاک کې تر ماښامه پورې. یا فرض که یوه زنانه ده
تر ماپښینه پورې صفا سوه، حایزه وه صفا سوه، یا بچی پیدا سوی و مثلا د رمضان مبارک په ورځو کې غرمې ته صفا سو، غسل مسل یې وکړي صفایي وسوه، اوس دی خو نشي کولی چې د ماپښین څخه بیا تر ماښامه روژه ونیسي، دا روژه خو نه ده. اوس به دی څه کوي؟ دی به بلکل خاموشه کښېني، دی به نه ډوډۍ خوري نه به چې دی اوبه څښي، تر ماښامه احترام به کوي. یا برعکس خبره راغله، حیض ورته راغلی، نفاس ورته راغلی، یا دغه رقم یو سړی مسافر خپل کور ته راغی، یا نابالغ او بالغ سو، نو په دې ټولو صورتونو کې یا مجنون لیونی و جوړ سو په دا ټیم کې، تر ماښامه پورې به دی نه خوراک کوي نه به څښاک کوي، دغسې به د روژاتیانو غوندې شکل اختیاروي. دا د رمضان احترام دی. نو دا احترام کومه درجه لري؟ دا احترام د رمضان چې ته به شی نه خورې، دا واجب ده، د په پرېښودلو باندې سړی ګناهکاره کېږي. اوس کفاره چې شته وایي، اوس کومه دا وپېژنئ صورتونه چې کفارت په دې کې لازمیږي. کفاره وایي چې شته، کفاره وایي د یو غلام آزاد کولو ته، چې په تا روژه فرض وه، تا روژه ماته کړه په کس ته په رمضان کې، نو په تا لازمه ده چې ته یو غلام به آزادی، لیکن غلامان خو نسته. اوس د دې دوه نور صورتونه پاته دي، درې صورت وو، یو صورت یې دا و چې غلام به آزادی د یو روژې په ماتولو، اوس غلام خو نسته نن سبا، اوس دوه صورتونه نور پاته سو. هغه دوه صورتونه دا دي چې 2 میاشتې به مسلسل روژه نیسي، مسلسل یو ورځ به پکې ناغه نه کوي. فرض که 1.5 میاشت دی مسلسل روژه ونیوله، خو یو ورځ دی په مابینځ کې قضا یې وکړه، دا روژه دی بالکل ختمه ده، بیرته به د سره 2 میاشتې روژه نیسي. دا د شریعت حکم دی، څه مسخره خو نه ده. نو دا یو صورت ده. بل صورت دا ده چې کچیرې ته غلام خو هم نسي آزادوی، مسکینه دغه روژه هم نسي نیولی، نو ته به څه کوې؟ مسکینانو ته به 80 مسکینه ته به چې دی ډوډۍ ورکوې، 2 وخته ډوډۍ به د شن نس به ورډکوې. نو ملا اپیل اخون به نه وي چې د نوي کلي چې نس یې نه ډکېږي، درمیانه انسان به وي. په دې کې واقعه را په یاد سو، حدیث شریف کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو صحابي رالی، غرمه مسجد کې ننوت، یا رسول الله تباسم غرق سم. ولی خیر څه کیسه ده؟ غرق سم یا رسول الله. نبی علیہ السلام ورته خو ته مسله ووایه څه کیسه ده، لږ همت وکړه. هغه ورته ویل چې یا رسول الله بس زنانې سره مې جما وکړله، دا اوس څه چل وکړم؟ روژه مې ولاړه برباد سو. نبی علیہ السلام ورته وایي غلام آزاد کړه، غلام آزاد کړه، دا کفاره ده. یو ورځ ما سوا د رمضان سره روژه ونیسه بس خلاص. رسول الله مبارک ته فرمایي زه غلام په خوب لا نه وینم، زه به آزاد څنګه یم؟ غریب یم. نبی علیہ السلام ورته وایي بیا خو نو روژه ونیسه، 80 روژه ونیسه. هغه ورته یا رسول الله د رمضان المبارک روژې نیسم، په ما دغسې حالات راځي چې ځان نسم تکیه کولی، دا که 80 روژې ونیسم بیا خو په 80 نورې په ما وړي. نبی علیہ السلام مبارک ورته ویل بیا خو 80 مسکینانو ته ډوډۍ ورکړه، 2 ټیمه د نس ډک ډوډۍ ورکړه مسکینانو. هغه وایي یا رسول الله قسم په خدای که د دې 2 شیلو په مابینځ کې تر ما بل مسکین و فقیري. رسول الله مبارک تبسم وکړه چې دومره مسکین وګوره او دومره د شهوت ډک وګوره د الله بنده، چې دومره مسکین مې او دومره ځان هم نسي تکیه کولی. باره رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړه ول یو کټورۍ د کجورو راوړئ، د کجورو یو کټورۍ راوړه خرما، ول دا یوسه بس خپل په خاندان کې تقسیم کړه، زه بس تا کفاره وسوه. دویم صورت دا ده چې د ډوډۍ خوړلو په ځای باندې د ډوډۍ خوراک او یا قیمت ورکې، دام کولی شي په کفاره کې. لیکن د 2 وختو ډوډۍ په مناسبت چې دا تقریبا په بالا 2 سیره غنم راځي یا غوړي، یا د هغه قیمت سیر چې د هغه 80 تولې راځي، دغه شانته یا به د قیمت ورکې یا د قیمت موافق بل شی هم ورکولی شي، لکه وریجې سوه یا لکه بل داسې یو شی مې چې ضرورت دی، خو د دې قیمت سره به برابر وي. 5مه مسله دا ده، دا ډېر مهم ده. یو مسکین ده، هغه ته مثلا 80 ورځې پرله پسې 2 ټیمه ډوډۍ ته ورکولی شي خپل د کفارې دپاره، دا بالکل جایز. 2 ټیمه یو مسکین دی بل نه ده، یو مسکین دی راونیول 80 ورځې ته سهار ماښام په ډک نس ډوډۍ ورکوي، دا جایز ده، بالکل روا ده. یا
دا جایز نه ده چې یو مسکین ته په یو ورځ کې د شپېتو ورځو ډوډۍ او غله ورکړي، دا جایز نه دی. که په یو ورځ دی د شپېتو ورځو ډوډۍ او غله یو مسکین ته ورکړه، دا د یوې ورځې په ځای حساب شو، نه 50 ورځې به نورې ورکړي. دا جایز نه دی په شریعت کې. دا ډېر مهم مسله ده.